سلامونه او نیکې هیلې ټولو زما لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته افغانانو پښتنو ورونو کلم چې تاسې زما ویډیو ګورئ زما د ویډیو 10 سکنډه یا 1 منټ مو ګورئ هغه زما ویډیو پوره تاسې ګورئ بیا به تاسې په مطلب پوه شئ چې زما څه مطلب دی. پرون نابله ورځ ما د عمران خان صاحب یا د پی ټي آی دپاره یا د ښکتو پښتنو دپاره یو ویډیو ډکه کړه او هغه الحمدلله هغه ویډیو ډېر وایرل شوې ده، ډېر پښتانه خوښوي او ډېر په مخکې وانې روانه ده او ډېر ملګري ما ته ټلیفون کوي. خو بعضې اشخاص زه په دې د ویډیو یا د لایف په سر کې دا وایم چې زما مطلب نه منظور پښتون دی، ځکه زه خپله د پی ټي ایم سپورټر یم، خپله د پی ټي ایم سره مې ډېرې منډې هلې ځلې کړي په اروپا کې، ټولو دنیا ته ټولو خلکو ته معلومات دي. خو زما هغه اشخاصو ته چې د پی ټي ایم په نوم باندې صرف سره خولې په سر کړي او د افغانستان بیرغ لګولی او د ټیک ټاک مجاهد یا د فیسبوک مجاهد یې ځانه جوړ کړي او دلته راځي په ما باندې نیوکې کوي. د هغې دپاره دا میسج دی د پی ټي ایم ټولو دغه دپاره نه دی، ځکه زه خپله د پی ټي ایم یو عیسی یم. پرون نابل ورځ په د عمران خان لانګ مارچ و هغه باندې ما هغه ویډیو وکړه او زه اول دغه پاس چې ما یو لینک لګولی دی دا هغه ویډیو ده چې دلته ما ورکړې ده چې کله عمران خان د پاکستان انتخابات وګټل او داسې صدر اعظم کېدو نو ما مبارکي ورکړه. نو اول در باندې د خپل دغه ویډیو تاسې به ویډیو مو ګورئ، زه در باندې ویډیو دغه هم کوم چې ما کومې خبرې عمران خان ته په هغه وخت کې کړي د 2018 کال د اګست میاشتې ویډیو ده. نو اول زه تاسو ته د کومه ته دغه پلی کړه. تاسو ته سلامونه نیکې هیلې. زما دغه لنډ کلیپ عمران خان ته دی چې عمران خان د پاکستان نوی صدر اعظم یا وزیر اعظم جوړیږي، نو هغې ته دی د هغې ته مبارکي وي او د دې الیکشن د ګټلو او الله دې وکړي چې دی په دې خپله واده باندې همداسې قایم او دایم واوسېږي. عمران خان موږ ته معلوم دی چې کله دا د کرکټ ټیم کپتان و یا د کرکټ بورډ یو خود مختاره سړی و، یعنې خپله صحیح فیصلې کولې. الله دې وکړي چې دا د کومې ادارې یا د هغې د خبرو لاندې رانشي او خپلې فیصلې مستقیم وکړي او الله دې دا کامیاب لري چې دا کومې خبرې نن کړي دي نو دغه خبرې ډېرې مثبتې خبرې دي. موږ ورته هرکلی ویو ټول افغانان. الله دې په لرو برو په افغانستان او په پاکستان کې امن راولي او الله تعالی دې دا خبرې حقیقت وګرځوي. زه بیا هم ټولو خیبر پښتونخوا ورونو ته ډېر د مبارکي وایم د خپل طرف نه، ځکه هغې ډېر سپورټ کوي. الله دې د راتګ بختور کړي. دغه لنډ پیغام و. خدای خوشحاله آباد لره او بر کړي. ښه ورونو دا هغه ویډیو چې کله عمران خان صدر اعظم شو ما مبارکي ورکړه او دې ویډیو پسې زه ګرځېدم. ما چې خدای زه هغه ویډیو را پیدا کړم ځکه دا بعضې دوزماران دلته راځي چې ته ولې د عمران خان سپورټ کوې. نو دا تا ته هغه وخت را یادوم چې په 2018 کې دا او بعضې راځي چې ولې تا د عمران خان ته مبارکي ورکړې ده. یو ورونو تاسې سوچ لرئ، فکر لرئ، دماغ لرئ که نه لرئ. اوس اشرف غني صاحب رئیس جمهور دی د افغانستان، هغه عمران خان ته مبارکي ورکوي. زه یو عادي سړی یم، زه به مبارکي نه ورکوم. که زه چېرته اشرف غني منم خو بیا به د اشرف غني دا شی هم منم چې یاره مبارکي دې ورکړې کور دې ودان موږ هم ورته بیا خو زه هم حق لرم چې عمران خان ته مبارکي ورکم. او همدغه عمران خان چې کله کابل ته راغی دا د کابل دا سړکونه د پاکستان په بیرغونو باندې دغه نه و، څومره حل کړی ورته د اشرف غني صاحب وکړو، څومره د مېلمستیا یې وکړه. نو خبره دا ده چې اوس اشرف غني یو کار کوي او دلته یم چې ته د اشرف غني سپورټر یم. ولته بیا وروسته وایم چې ولې ته په سوشل میډیا کې د عمران خان سپورټ کې. نو خبره دلته دا ده چې اول هم قبله درسته کوي. بل د پی ټي ایم بعضې خلک په ما نیوکې کوي. زه پوهېږم چې دا د پی ټي ایم هغه خلک دي چې صرف په ټیک ټاک او په فیسبوک کې ده بس د افغانستان بیرغ ولګوي او سره خولې په سر کې دا وایي چې زه د پی ټي ایم سپورټر یم. د پی ټي ایم سپورټر دلته په عملي میدان کې ښودل کېږي. ښه په یو خولۍ باندې که په خولۍ باندې وې دا وګوره، ښه دا وګوره دا یو ټمبمونه ما سره دي. ښه دا د پی ټي ایم چې دا دلته مفت ما دلته په دې جلسو او جلوسونو کې ورکړي، عملي کار مې کړی. ستا د غونډه کې صرف په سره خولۍ او د افغانستان بیرغ ولګومه، په دغې باندې یوازې سپورټ نه کېږي او په دغه باندې مبارزه یوازې نه کېږي. د ټول ځوانان نه ښیم خو هغه اشخاص چې دلته راځي بې ځایه نیوکې کوي په موږ باندې چې تاسې ولې د عمران خان سپورټ کوئ، هغې دپاره دا پیغام دی د ټولو ټیک ټاک یا د ټولو ځوانانو دپاره. دا خولۍ وګورئ، دا یو ټمبم په دې باندې ما نوم ایښی دی، ټمبم په دې سوشل میډیا کې خلک ورته وایي دا هغه خولۍ دي چې زه دلته په لسهاو ما په دې جلسونو کې په ښکاره طور باندې اوس نه دا په 2018 کې ما راغوښتي دلته. نو خبره دا ده
چې افغانانو پښتنو ورونو موږ د هغه اشخاصو نه دا پوښتنه کوو چې اول زه دغه نه یم چې زه ستا هر یو شي ته زه ستا غلام نه یم ښه زه همیشه ما آزاده مبارزه کړې ده د لر او بر افغان اواز مې اوچت کړی دی خو آزاده مبارزه مې کړې ده داسې مې نه دي کړي نن چې ته وایې چې یاره ته ولې د عمران خان سپورټ کې زه تا نه دا پوښتنه کوم چې ته ولې د شهباز شریف سپورټ کې ولې د نواز شریف سپورټ کې ولې هغه شهباز شریف بخښنې سره دا وایم چې د هغې ورور نواز شریف د ډاکټر صاحب نجیب ملي اردو چې په هغه وخت کې یو قهرمانه ملي اردو وه او همدغه نواز شریف ختمه کړه د مرداش په جلسه کې ویلې او همدغه د نواز شریف پسې ته سپورټ کې هماغه شهباز شریف چې په وزیرستان کې څه حال وکړو په دې خوست کې بمبارۍ وکړې په کونړ کې بمبارۍ وکړې د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ اصلي مجرمان دا دي هغه ته راولې وزیرستان ته هغې ته ته زنده‌باد او زما خالي په عمران خان په سپورټ باندې ته نیوکې کې دا کوم دلیل دا کوم منطق دی دا کوم دلیل دا کوم منطق دی وایي علي وزیر نه علي وزیر دپاره موږ ټول پښتانه مبارزه کوو خو نن موږ دا سوال کوو چې علي وزیر دې نن راپرېږدي دا شهباز شریف که دومره د نر بچی که نه راپرېږدي کنه چې ته د عمران خان نه ګیله کوې چې عمران خان ولې علي وزیر راپرېنښودو څو ځل مې راته ویلې چې دا د فوج په لاس کې دی دا نه د عمران خان په لاس کې نه دا د شهباز شریف په لاس کې خو شهباز شریف راغی وزیرستان ته دا حالت یې وکتو دغه علي وزیر ورته حمایت یې وکړو دغه محسن داوړ صاحب دغه نورو خو کړی به یې اوس بیا راپرېښی وی که نه نو خبره دا ده چې لږ دماغونه کار والی خپل حمایتیان دلته مه خفه کوئ موږ د چا د غلامۍ لاندې مبارزه نه کوو موږ د حق مبارزه کوو موږ چې د پی ټي ایم مبارزه کوو موږ یې د منظور پښتون دپاره نه کوو موږ یې د علي وزیر دپاره نه کوو موږ یې د محسن داوړ دپاره نه کوو موږ یې د هغه کونډې یتیمانو خویندو میندو دپاره کوو چې همدغه پنجابي پوج او دغه جنرالانو کرنیلانو پې بمبارۍ کړې ظلم او وحشت یې ورسره کړی موږ یې په دغه باندې کوو موږ د یو شخص پسې نه ځو ځان پوه کړئ زه د خرڅېدو والا نه یم چې دلته تاسې ولګوئ چې کلدار دې اخیستي دي او ډالر دې اخیستي دي زه د کلدار او ډالر والا نه یم ما همیشه د حق اواز اوچت کړی او دا یاد ساتئ چې زه لر او بر ویم چې لر او بر پښتون افغان مې وویلو په دې وخت کې زما مخالفت ختم شو زما حق د پښتنو سره څه مخالفت دی شخصي دښمني مې ده ورسره هغه هم د پنجاب په خلاف دی زه هم د پنجاب په خلاف یم اوس هغه هم د پاکستان د جرنیلانو په خلاف دی زه هم د پاکستان د جرنیلانو په خلاف یم هغه هم چې پاکستان یو غلام هیواد دی زه هم یم چې پاکستان غلام هیواد دی زه هم یم چې په پاکستان کې د کفري قانون چلیږي هغه هم چې کفري قانون چلیږي نو زما څه کار دی چې نور د هغې سره د شخصي دښمني کومه او بیا ولې همیشه تاسې راځئ د یو پښتون پسې نښلئ ولې یو پښتون پسې تاسې نښلئ د خپلو پښتنو خپې ولې وښئ پنجابي ته چې شی نه شی ویلی چې پرونه پورې مې ویلی چې یاره پنجابی داسې او هغسې نن د پنجابي ته د عمران خان په مقابل کې ته د پنجابي سره ودرېږي تا ته کوم غیرت او کوم پښتو دا اجازت درکوي عمران خان خو هغه سړی دی چې دا د ډرون مخالفت یې کړی کم از کم مخالفت یې خو کړی که نه بند شوي که بند نه شوي د ډرون په خلاف خو راووتو که نه ما ته دې وښایه شهباز شریف یا نواز شریف دې وښایه چې ما د ډرون په خلاف باندې راوتې یو مظاهره یې کړې یو دغه یې کړې بل دې راته وښیوه بل دې فضلالرحمان دې راته وښیوه بل دې راته وښیوه ته خبره کوې زه سپینې خبرې در کوم همیشه یاد ساتئ دا کم جنګ چې اوس دی د ښکته پښتنو د پنجاب سره دی او موږ دلته په یوازې دا جنګ نشو ګټلی دا جنګ په یوازې موږ نشو ګټلی دا یاد ساتئ تاریخ وګورئ کله چې محمود غزنوي احمدشاه بابا دلته د انډیا په خلاف باندې حملې کړي دي د انګریزانو سره جنګونه کړي دي نو یوازې د پورته پښتنو نه دي کړي دا ټول مشترکه دلته راغلي همدغه یوسفزي همدغه مومن همدغه احمدزي همدغه وزیر همدغه دغه نور مسعود قوم همدغه نور پښتانه ټول یو ځای شوي بیا ورغلي په انډیا باندې حمله کړې ده نو چې د پنجاب په مقابل کې هر څوک ودرېږي زما پښتون ورور زه هغې سره بلکل دغه شانې ودرېږم د نر غوندې ورسره ودرېږم او په یوازې باندې دا جنګ موږ نشو ګټلی که موږ ګټلی شو خو دا 3-4 کاله وشو پی ټي ایم دی ګټلی به مې که نه ولې خپلو کې موږ مخالفت ښیو ولې د خپلو پښتنو خپې وو ولې د خپلو دغه کوم چې عمران خان چې نیزی دی همدغه نیزي قوم د انډیا په خلاف باندې جنګ کړی همدغه یوسفزي کړی همدغه د احمدشاه بابا په لښکرو کې ټول یو ځای شوي دي ورغلي دي په انډیا باندې تاسې لږ تاریخ مطالعه کوئ لږ تاریخ وګورئ دلته هم سیه مهربانه خولې سره په سر کړي او بس سیه مهربانه راشي چې زه پی ټي ایم ګټم او زه پلانې ګټم بیسانې ګټم پی ټي ایم په داسې نشي ګټل کېږي چې د خپلو پښتنو خپلو خلکو خپې وي ما درته ویل چې د عمران خان صاحب سره زموږ ډېر شیانو باندې اختلاف شته دی ډېر زموږ د امیدو هغه کارونه ونه شو خو اوس څه کوئ څه شی دی تا سره په کوم په چا باندې دا غلامي ختمې د پاکستان چا څوک د سره یو ځای کېږي څوک د چا نه ازادي علي د چا په بطرو علي خو همدغه پښتانه به علي که نه اوس همدغه پښتانه ولاړ دي که نه
ته ورسره اوس ولې نه ودرېږي همدغه د امریکې دا خبره چې وایم چې یو اتم شپږ میاشتې مخکې کول همدغه د پی ټي اي ورونو ما سره نه منله ویل ته نفرتونه خوارې اوس زما خبرې ورته ټول حقیقت ښکاري نو خبره دا ده چې تاسې دوه مخیزه سیاست مه کوئ تاسې دوه مخیزه سیاست مه کوئ زه د پنجاب په مقابل کې د هر پښتون سره ودرېږم د هر پښتون ته دا وایم چې پنجاب او د دې شاته چې کم قوتونه دي هغه زموږ دشمنان دي هغه د لر او بر افغانانو پښتنو دشمنان دي د لر او بر افغانانو د پښتنو د تبعي او د بربادۍ او د بېعزتۍ سبب ګرځي وکاته پرونو مه کاته چې همدغه پښتنو د پنجاب د پولیسو نه پرتګونه ویستله پینټونه به یې تاسې کتلي او ویډیوګانې به تاسې کتلي ویستې که وینیسته پرتګونه چې درته ویسته په مخه یې درته واغسته خبره دا ده چې لږ په دې ګریوان کې سوچ وکئ زه داسې نه وایم چې زما په ما باندې دغه مه کوئ یا په ما نیوکه مه کوئ یا ما پسې ویډیو لاس هم خلاص یو ویډیو نه چې 100 ویډیو مو کوئ که نه زه به انشاءالله دغه شان دې ولاړ یم دغه شان دي د لر او بر افغانانو د حقیقت مبارزې په پتا کې په ما نه به غلطۍ نه کېږي هغه بېله خبره مګر دا خپل اوقات هم وګورئ خپل ځان هم وګورئ ما ځان سره مه برابروئ ما دلته همیشه د حق اواز اوچت کړی ما همیشه که امریکې بمباري کړې ده که نیټو کړې ده که پاکستان کړې ده که هر چا کړې دلته زما ویډیوګانې پرتې دي په هغې باندې ما برابر غږ اوچت کړی دی د پاکستان په خلاف باندې څومره مظاهرې د دې سفارت مخې ته ما کړي دلته موږ په لسهاو باندې میټینګونه کړي زموږ د پی ټي ایم ملګري دا ټول ما پېژني په هر ځای ته ځان مې ورسولی شخصي خپل دغه مې کړی ستا نه مې کومک نه دی غوښتی ته راته یو خولۍ په سر کې د افغانستان بیرغ ولګې او په ټیک ټاک کې راځې او د افغانانو په منځ کې مخالفت ته چې زما په خلاف خبرې کوي چې تا خو له ډالر واغسته د عمران خان سپورټ دې کړی همدغه د پی ټي آی جلسه چې وه بله ورځ لانګ مارچ و په دې کې په سلهاو د پی ټي ایم ملګري وو زه یې پېژنم زه یې شخصي پېژنم چې د پی ټي ایم کسان ورغلي د پی ټي آی جلسې ته نو ته ورځې خیر دی ما ورسره دشمن کې ته د شهباز شریف سره دشمني کې او دوستي کې ما عمران خان پی ټي ایم سره پی ټي آی سره ما په دشمنۍ اړې دا کوم دوه مخیزه سیاست تا شروع کړی دا کوم لوبې تا شروع کړي دي ولې موږ درته ماشومان ښکارو د خپل ځوانانو باندې غږ کوم چې ځوانانو هېڅکله غلط نه شئ ګوره همیشه زه یوازې مهم نه یم همیشه چې یو پښتون یو ستاسې ورور د حق اواز اوچت کړی او صحیح مبارزه یې کړې ده که فخر افغان باچا خان و که نور زموږ داسې مشران تېر شوي همدغه د پښتون په جامه کې خلک راپاڅېدلي د هغې خپې والي دي بیا هغه پنجاب ته د دې خپې لاسونه ماتي او دلته راځي صاحب مهربانه ته زما د پښتون په خلاف باندې دغه کې د نر غوندې دا زما حق دی چې زه د پی ټي آی سپورټ وکړم د پی ټي ایم وکړم د خپل افغانستان وکړم تاسې څه خیر تاسې باندې ما نیوکې کړې چې تاسې یاره تاسې مه کوئ دا کار دلته راځئ پر ټیک ټاک کې روزانه په زرهاو په لکاو کنځلې کوو یو بل ته زه که ډېر درته وایم چې درته وایم چې کنځلې مه کوه بد رندې مه کوه تاسې ته ما کوم دغه م درمداري کړې ده د کنځلو د ته چې مې کوو نور تاسې په مبارزه باندې ما نیوکې کړې ده داسې زر خبرې دي چې په دې پی ټي ایم کې به زه راوباسم خو موږ نه موږ سل په سلو کې موږ صحیح نه یو موږ کې به هم غلطیانې وي پی ټي ایم کې به هم غلطیانې وي پی ټي آی کې به هم غلطیانې وي په زموږ په افغانستان په حکومتونو کې به هم غلطیانې وي په طالبانو کې به هم غلطیانې وي د دغه غلطیانو باید موږ دغه وکړو نه سم نه ته د صفا وخېړ چې صاحب مهربانه زما په ویډیوګانو باندې ته وي واخلې چې صاحب مهربانه چې باچا خوره باچا کاموال خو لاړو باچا کاموال اته کاله د دې پاکستان دهشتګرد د دې آی ایس آی په ضد باندې دلته مبارزه کوي دلته مخامخ د سفارت مخې ته ودرېږم ته به چې ته یو سوړه کې به ناست یې ورسې مهربانه ټیک ټاک به دې لګولې یا به بوله سوړه کې ناست یې مبارزه دلته به عملي باندې کېږي زه خپل ځوانانو باندې فخر کوم چې زموږ ملاتړ کوي دا زه چې مبارزه کوم په دغه ځوانانو خو دغه خلکو ته زه وایم چې کوشش مه کوئ چې تاسې موږ نظر حیات رانه جوړ کړئ چې ستا هر یو روا او ناروا ته به زه وایم چې بس صحیح ده صحیح ته صحیح ویم غلط ویم نن چې کوم جنګ دی او دا همداسې نه پاتې کېږي دا خبره یاد ساتئ که چېرته موږ سره عمران خان بې وفایي وکړه او موږ هم پښتانو سره وفا ونه کړه او بل طرف ته لاړو خو همدغه پښتانه دي پرونه پورې شهید افریدی زمونږ ورته اوس هم احترام لرو زمونږ ورور دی زمونږ تروپړ دی زمونږ افریدی دی زمونږ افغان دی زمونږ د وجود حصه ده پرونه پورې دا پښتنو څومره سپورټ کوو د شهید افریدي مګر د شهباز شریف سره چې ودرېدو تاسې حل وګورئ د شهید افریدي هم که د هغې حل نو که داسې چې د عمران خان موږ سره بې وفایي وکړه زموږ دا پښتانه خرڅ کړه دا پښتانه هغه پښتانه نه دي چې پخوا به خلکو غولول اوس د میډیا زمانه ده دنیا یې لیدلې راپابسېږي د همدې عمران خان په خلاف باندې بیا مبارزه کوي خو تاسو خو لږ څه واورئ که نه یو شي ته سړی نه پرېږدئ هلته بیا وایي چې وروره موږ د پنجاب په خلاف یو هلته چې مهربانه شهباز شریف ملاتړ کوئ د نواز شریف ملاتړ کوئ دا تاسې کومه دوه مخیزه لوبه شروع کړې ده هېڅکله دغه لوبې ته موږ نه اجازت ورکوو نه خلکو ته د اجازت شته دی چې دلته راشي زموږ د افغانانو په منځ کې دغه واچوي
دغه دوه درې کسان چې د ټیک ټاک په دې شیانو کې ناست دي تاسې داسې تکړه راغلی چې صاحب مهربانه د خپلو پښتنو خپې وښئ هغه پنجاب چې ته وګوره چې څه حالک و هغه زرداري هغه د زرداري زوی چې د 440 قاتل رانور د زرداري په خوا کې ناست دی ته به د هغې سپورټ کوې زه به د عمران خان سپورټ نه کوم خیر خو یو سي زه د هر چا سپورټ کوم چې څوک د پنجاب په مقابل کې ودرېږي د هر چا سپورټ کوم که دا زما خبره چا یوه چلنج کې راته زما یو خبره یې څوک غلط ثبوت کړي زما یو خبره نو شهباز شریف چې د کېناستو په خوست یې راته حملې وکړې په خوست یې راته بمباري وکړه شهباز شریف چې د کېناستو زما په کونړ یې حملې وکړې نواز شریف چې ناستو زما ملي اردو یې ختمه کړه نواز شریف چې د ناستو زما د وطن ټانګونه او توپونه او جهازونه یې نیلام کړه بعضې پکې لیکلي دي چې دلته دا پخوانی ویډیو تا کړې ده ډاکټر صاحب نجیبه که شاته لګېدلې عجیبه دلیل او منطق دی زما رئیس جمهور عمران خان صاحب مبارکي ورکوي هغې ته وایي ته مبارکه شه زه به یې ورته نه ورکوم اشرف غني صاحب پخوانی نو خبره دا ده چې خپلې قابلې خپلې د غم درستې کوي موږ دلته دا د حق مبارزه ده به انشاءالله روانه وي دا ځل په دې ویډیوګانو زما پروا نه راځي دغه د پی ټي ای ورونه دي ما پسې به بلا ویډیوګانې کولې کنځلې او بد رد بیا ویلې نن وګوره زما ویډیوګانې شیر کوي وګوره هغه د کنځلو ویډیوګانې ډیلیټ کړي چې کومې ما پسې کړې ما په یوټیوب کې وکتې نو خبره دا ده چې تاسې به هم دغه شانې سبا خپېمان هستئ زه ستاسې ته نه د منت کوم نه د تظاهري کوم خو کوشش مه کوئ چې زمونږ هغه افغانان چې د افغانستان دپاره د لرو برو افغانانو دپاره د پی ټي ایم دپاره سپورټ کوي سپورټ یې کوو او کویه تاسې هغه بې لارې کوئ صاحب مهربانه دلته راشئ زه یوازې نه یم ما سره په لکاو نه کوم میلیونهاو خلک تړلي دي ځان پوه کوئ په لکاو په میلیونهاو خلک ما سره تړلي دي زما ځوانان زما هغه ځوانان چې په وطن او په خپل ملي بیرغ باندې ځان قربانوي موږ هېڅکله د منافقت دغه نه کوو مبارزه نه کوو او موږ منافقت ته مجبوروي او موږ دغه لار موږ دغه لار اختیاروم نه موږ د حق مبارزه د خپلو لرو برو افغانانو مبارزه ده نو زه ستاسو ټولو ځوانانو باندې دغه کوم چې کله هم تاسې زما ویډیو ګورئ هغه 20 سکنډه یا 1 منټ یا 2 منټه مه ګورئ هغه زما پیج ته راشئ تاسې هغه ویډیو وګورئ تاسې به د ډېر مطلب حاصل کوئ ما چې څه خبرې کړي الحمدلله 95% الحمدلله ایستلی شوي دغه اوس چې زړه ویډیو راایستل شوې ده 3.5 کاله مخکې چې عمران خان ته کړې وګورئ ما کومې خبرې کړي عمران خان ته څه مې ورته ویلي د پوځ په خلاف ما ته څه ویلي دي نو خبره دا ده چې دا اوس کم ښکاره خبره ده چې پاکستان د امریکې د برطانیې او د دې ملکونو په لاس کې دی د دې پوځیانو جرنیلانو په لاس کې دی نو د دې د ازادۍ لپاره تاسو سره کومه برنامه ده که تاسو سره هغه زړه برنامه چې پاکستان کې به انتخابات وشي او بس یې مهربانه یو 2 چوکۍ به تاسې وګټي او 2 چوکۍ به هغې وګټي او غلامي به هم ختمه شي خو هېڅکله هم نه ختمېږي غلامي به داسې ختمېږي چې موږ لر او بر افغانان پښتانه به یو ځای کېږو د احمدشاه بابا لښکرې به جوړو د محمود غزنوي لښکرې به جوړو هغه لښکرې به جوړو چې د ښکته پښتونخوا پلار نیکه او زما پلار نیکه یو دی انډیا ته جنګ ته تللی یو دی د انګریزانو په خلاف جنګ ته تللی هله به موږ کامیابېږو په دې نه کامیابېږو چې راشه خپل د پښتنو خپې وو د خپلو پښتنو پسې بدې ردې وي او چې څنګه عمران خان هر څه دی اوس د صدراعظمتوب نه ختم شوی اوس دا یو بل پړاو دی زه هغې ما خو داسې نه دي ویل چې عمران خان چې کله صدراعظم و موږ په ډېرې نیوکې کړې زما ویډیوګانې پرتې دي دا مې ورته ویل چې عمران خان صاحب خپل د پلار نیکه وطن دی افغانستان دی هلته یې درته سیمې خاردار ولګو او هلته یې انډیا ته بوتلې د انډیا په سرحد باندې تا باندې ګودواره یې لږ کړه هلته دې ورته باډر یې لږ بغیر ویزې خلک راځي دغه ټولې ویډیوګانې دغه ټول لایفونه زما شته دي موږ داسې نه کېږي چې د 100 په 100 کې به عمران خان رد کړم یا 100 په 100 کې دا حمایت وکړم داسې یو نیوکې به هم کوم په خپله اشرف غني باندې اشرف غني صاحب باندې نیوکې کړي افغانان ورونو دغه خلک دغه منفي والا کله چې ما په اشرف غني صاحب نیوکې وکړې ما ته ټلیفونونه وشو ما پسې لایف خلک راغله چې ته ولې د اشرف غني صاحب په خلاف یې د نظام په خلاف یې او ته اشرف غني صاحب ته داسې ویل او هغسې دې باندې زموږ د مرام خرابېږي د افغانستان او همدغه خلک چې په ما نیوکې کولې چې کته مې یو میاشت به پس اشرف غني ته راله د ناموس کنځلې ورته وکړې بدې ردې ورته وویلې زموږ ټول نظام یې ورور صاحب مهربانه دغه کنځلې او بدې ردې وکړې زموږ ټول نظام ته کنځلې وکړې نو پرونه پورې چې ما نیوکې کولې په ما دي نیوکو ته نه پرې خپله دې بیا د اشرف غني ته د کنځلې وکړې تاسې هغه خلک هستئ تاسې هغه ستاسې اوقات معلوم دي زه هېڅکله ستاسې په ویډیوګانو یا ستاسې په دې کلیپونو زما پروا نه راځي ځکه زه په دې پوهېږم چې الحمدلله رښتیا سره الله ملي او دروغجن سره شیطان ملي انشاءالله زه به رښتیا او ما سره به الله ملي او چې الله د سره مل نه وي رحمانه وایي که لښکرې د سره وي تنخای نو چې الله را سره ملي ستاسې دغه ته دغه 2 کسانو ته زما ضرورت نشته دی زه به رښتیا ویم او رښتیا انشاءالله په دې میډیا باندې به دا به ثبوت باندې رسېدلي ده او رسېږي به انشاءالله نو زه بیا یم
د خپلو ښکته پښتنو ورونو ته وایم چې زموږ تاسو سره هېڅ اختلاف نشته ورونو دغه بدې ردې اول خو شرم موږ ته پکار دی شرم موږ ته پکار دی ټولو ته وایم چې د پاکستان پنجاب والا د انډیا پنجاب والا ته کنځلې نه کوي د هغې مشرانو ته توهین نه کوي تا خدای په دې میډیا وانې عمران خان ته توهین وشو باچا خان بابا ته توهین وشو خان شهید ته توهین وشو احمدشاه بابا ته توهین وشو میرویس خان بابا ته توهین وشو محمود غزنوي ته توهین وشو ډاکټر سید نجیب ته توهین وشو اشرف غني صاحب ته توهین وشو یعنی یو موږ خپل پښتانه یو بل پرې نه ښوده ټول هم سره داسې کړه چې وروره زموږ د واړه خوله غټې غټې خبرې غټو غټو باچایانو ته هم کنځلې د ناموس کنځلې او بدې ردې مو ته وویلې دا کم اسلام دا کم پښتو دا کم غیرت دا کم انسانیت دی چې موږ وکړو دا کم د مبارزې لار ده زه خو پرون هم د کنځلو خلاف یم اوس هم د کنځل داسې نه یم چې تاسې مبارزه مه کوئ داسې نه یم چې تاسې په پي ټي آی وانې یا په بل وانې نیوکې مه کوئ ویې کوئ په عمران خان نیوکې وکئ د انساني چوکاټ د افغاني چوکاټ کې تاسې وکئ داسې نه کېږي ورونو چې زه تاسې راشئ تاسې دا کوشش وکړئ چې ستاسې ژبه زه په خپله خوله کې واچوم زما د مبارزې حل لاره معلومه ده همدغه طالبانو وانې ما په هغې وخت کې 100% نیوکې کولې اوس بیا 80% کوم ځکه حکومت ته راغلي هغې وخت کې به چې 100% نیوکې کولې بعضې اشخاص به ما ته راتله چې ته طالب ته بدرد ویوه ته طالب ته دا ویوه ما به ورته ویل چې نه وروره طالب د دې وطن بچی زه هېڅکله بدرد نه یم زه پې نیوکه لرم خو زه ورته بدرد نه یم دا نظامونه بدلیږي را بدلیږي او ما نه به خدای پاک پوښتنه کوي نن زه په طالب 80% نیوکې کوم خو هغه خلک چې ما ته ویل چې ته یېرېږي هغه ټول وروره د میډیا نه ورک شو لاړو ته مهربانه غیب شو میډیا کې اوس او ما ته به ویل چې زه یېرېدی خو اوس د طالبانو حکومت ته زه ولې نیوکې کوم طالب ته مخامخ هم یم که را سره په لایف کې راشي دا خبرو ته مخامخ هم کوم هر ځای مې معلوم دی ولسوالي مې معلومه ده قوم مې معلوم دی دغه مې هر څه مې معلوم دی نو خبره دا ده چې دا موږ ته معلوم دي دغه خلک چې د وروره د نفرتونو نه بل کار نشته دی د خپل ویو په خاطر د خپل دغه په خاطر باندې دلته راځي په موږ باندې یا زموږ په افغانانو باندې نیوکې کوي زه د پي ټي آی والا د پی ټي ایم والا سپورټر یم د پی ټي ایم والا دایم په دې ما چې هغه د کونډو د یتیمانو د بېوزلو هغه خلکو آواز دی چې په باجوړ کې راوتي په سوات کې راوتي هغه زموږ خویندې میندې په وزیرستان کې راوتي د هغې سره موږ ولاړ یو د هغې چې زه د فلسطین غږ کوم به زه به اول د دغه خلکو غږ کوم چې زه د کشمیر غږ کوم زه به اول د دغه ما ته اسلام وایي ما ته انسانیت وایي ما ته پښتو وایي ما ته هر څه دا لاره ښیي چې اول به زه د خپل د لرو بر افغانانو غم کومه بیا به د نورې دنیا غم کومه نو په الله سپارم خالد دومره وضاحت مې درکړو چې او ډېره مننه د ورونو نه چې زما ویډیوګانې نشروئ او دا کوئ د بې په خاطر نه چې زما شهرت ته څه ضرورت دی 8 کاله وشو داسې خلک مني چې ما به نه پېژني په انډیا کې زما په انډیا په چینلونو زما ویډیو چلیږي وا چینل ته ورشئ زما ویډیو پې شته دی پاسپورټ مې په جیب کې پروت دی غواړم چې امریکې ته لاړ شم غواړم چې فرانسې ته لاړ شم غواړم چې جرمني ته لاړ شم غواړم چې سویزرلینډ ته لاړ شم ښه چکر ښه موټر اخیستی ښه زندګي تېرولی شم خو قسم درته خورم چې دا یو شی ما ته خوند نه راکوي چې تر څو پورې زما په لر او بر افغان وطن کې امن او سوله نه راغلي او د پنجاب او د امریکې د برطانیې د غلامۍ نه زموږ دغه ښکته ورونه خلاص شوي نه نو الله تعالی دې په لر او بر افغان وطن کې سوله امن او یووالي راولي نفرتونو والا ته به ټیم نه ورکو ورونو موږ تاسې یو یو دا د ازادۍ جنګ دی دا د خپلواکۍ جنګ دی دا د لرو برو د پښتونو د ترقۍ جنګ دی د ښکته ترقي د بره ترقي ده د بره ترقي د ښکته ترقي ده دغه ټول یو وجود یو دغه دی او دا 83 کاله یو دوکه وشوه زموږ ښکته پښتنو سره د پاکستان په نوم باندې یو غلام هېواد د جوړ کړی په دې وانو سره زموږ پښتون پوهېږي هر افغان د دې باندې سر خلاص دی په الله سپارم ښه وخت ولرئ الله دې وکړي چې زما په خبرو نه خفه شوي چې کله هم تاسې یو ویډیو ګورئ زما تاسې زما مکمل ویډیو وګورئ بیا تاسې قضاوت کوئ داسې په 20 سکنډه یا په 1 منټ ویډیو کې تاسې هغه مکمل حقیقت نه ښکاري ذاکر نایک چې یو د دین کار کوي د هغې هم خلکو بعضې ملحدینو لږې شی ویډیوګانې راغستې دي هغه لږ کلیپ ترې راولې وه ذاکر نایک داسې وکړه پلانې مولوي صاحب داسې وکړه حالانکې هغه ټول دغه چې ته وګوري بیا تا ته پوره ډیټیل معلومېږي په الله سپارمه زنده باد لر او بر یو افغان یو پښتون زنده باد د افغانستان دا درې رنګه ملي بیرغ په الله سپارم ښه شی به ولري